بسم الله الرحمن الرحیم. دا ریډیو پاکستان ایکسټرنل پښتو سرویس درنو اوریدونکو او کتونکو، زنن تاسو سره د یو ډیر مهم کتاب په حواله سره خبرې اترې کول غواړم. قلم او قدم. دا کتاب دا استاد عبدالحی حبیبی د نوموړي شاګرد حبیب الله رفیع صاحب په ژوند، فن او فکر او علمی او ادبی کارونو په حواله باندې محمد نبی تدبیر لیکلی دی. دا کتاب حقیقت دا دی چې د دې ضرورت محسوسېدو د استاد کارونه هغه دومره دي چې د هغې احاطه په هغې باندې علمي او ادبي لیکل دا د وخت تقاضا وه او د وخت ډېر اهم ضرورت و چې ګران محمد نبی تدبیر چې ځوان حسان او تپان لیکوال دی، هغه دا فریضه ډیره په ښه طریقه ترسره کا. دا کتاب د هغوی د 22 کالو خواري ده چې په 19 بابونو باندې مشتمل دی او په دغه 19 بابونو کې دوی تر ډیره حده کوشش کړی دی چې د استاد علمی کار او زیار، دغه خدمتونه، داغه تخلیقی 25 خداغه شعری مجموعی دی په دې کې. دغه سي داغه په تذکرو باندې لس کتابونه دي، دغه سي داغه په فولکلور باندې په درزنونو کتابونه دي، دغه سي داغه په نو په متونو باندې ډېر زیات کارونه دي او دغه سي داغه په ترجمو باندې کارونه دي. او دا سي زما خیال لې چې د پښتو یو اړه او جهاد ته تحقیق بداسي ني چې استاد پاغي باندې قلم نی اوچت کړي او پاغي کار نی کړي. دا ضرورت د ډیر وخت نه محسوسېدو. موږ ډیر زیات خوشاله یو دلته چې دا کتاب دلته ترمنګه د افغانستان نه تر دې ځای رسیدو. منګه مطالعه کړو او ملګری هم لګیا دي مطالعه کوي. نو دا کتاب دومره اهم کتاب دی چې یو دومره زخیم کتاب دی، په 1100 صفحو باندې مشتمل دی او د استاد ټول کار او زیار کومنګه داسې وو نو دا لږه مبالغه وي، خو د استاد زیات کارونه او د استاد د شخصیت، د فکر نه او فن اړخونه، زیات اړخونه چې دي هغه په دې کې احاطه شوي دي. دا کار دومره لوی کار دی او رښتیا خبره دا ده چې ما په کوم معاصر ادبي شخصیت باندې او خاص کر په داسې معاصر ادبي محقق او څېړنکار او لیکوال باندې دومره زخیم کتاب تر اوسه نه دی لیدلی. د ټولو نه اهمه خبره دا کتاب یو خو په 22 کاله کې محمد نبی تدبیر ولیکلو او بل په خپل خرڅ چاپ کو. د افغانستان د خلکو دی وخت کې چې کم معاشي حالت دی او کم صورتحال هلته کې دی او د هغې په تناظر کې دا ډېر لوی قرباني ده چې هغه د یو استاد دپاره علمي قرباني 22 کاله او مالی قرباني چې دا په آرټ پیپر باندې چاپ دی. لکه هغه تاسو په خپل اندازه کولی شئ چې دا د څومره لږه خبره ده او څومره په خپل جیب باندې او په داسې حالاتو کې چې د افغانستان ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دی، د معاشي یو قسم له بدحالۍ سره مخ دی، نو په داسې حالاتو کې د یو داسې مهم کتاب راتلل، د داسې یو اهم کتاب راتلل، په داسې یو لوی تهذیبي او ادبي شخصیت باندې دا دومره لوړ کتاب راتلل، موږ په دې وخت کې غنیمت ګڼو. زه په دې دومره اهم کار او زیار باندې محمد نبی تدبیر ته مبارکي ورکوم، د زړه د تله ورته مبارکي ورکوم، د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د ملګرو د طرف هم ورته مبارکي ورکوم. کتاب هغې ته ورسېدو انشاءالله. دې خوا زموږ نور ادبي ملګري چې دي کتاب هغې ته لګیا دي رسیږي. محمد نبی تدبیر ظاهره ده چې داغه د علمی کارونو نه هغې فکشن هم لیکلی دی، هغې د ادب په نورو موضوعات هم وخت په وخت لیکل کړي دي. خو د دې کتاب قلم او قدم په برکت باندې زه د هغې د تحقیقي صلاحیتونو هم قایل شوم. زه هغې ته یو خواست کوم چې دا سلسله د هغې پرېږدي نه. دا پښتو ته د تحقیق او د څېړنې ډېر زیات ضرورت دی
او بیا په دې رنگ او په دې انداز چې په قلم او قدم کې دی کوم انداز اختیار کړی دی په دې ولس بابونو کې د دې ولس بابونو کې په هر باب کې په د هر باب په ډومبه حصہ کې په هغه موضوع باندې ډومبه د نظری مباحث وروړي دي او دومره په خپل انداز کاغه یو عام طالب علم لولي چې د یو صنف باره کې یا د یو موضوع باره کې یا د یو دغه باره کې اول نظری مباحث دي او بیا په هغه میدان کې رفیع صاحب کم کارونه کړي هغه دغه هر سپر کې دویمه برخه یې نو دا یو داسې نوی انداز دی او یو داسې ښکلی انداز دی چې دا کتاب په تر اخره رسیدلی د کتاب په اخر کې چې هغه د رفیع صاحب د ژوند د سفر د شروع نواله تر دې دمه پورې دی وخت کې استاد رفیع صاحب بیمار دی الله دې ورته روغ سټه ورکي چې خپل علمي او ادبي کارونه دوباره شروع کی تر دې دمه پورې د هغې دا تصویري سفر هم په دې کتاب کې هغې خوندي کړي دي او هغه ټول اهم عکسونه د دې کتاب په آخر کې موجود دي د کوم چې د ماشوموالي نه تر دې دمه پورې د استاد په ژوند باندې حاوي دي دا کتاب د محققینو د پاره د راتلونکي وخت د مستقبل د محققینو د پاره د طالب علمانو د پاره د استفادي کتاب دی الله دې وکړي چې تدبیر په را روان وخت کې نور هم داسې څېړنیز کارونه مخې ته راولي زه یو ځل بیا ګران تدبیر صاحب ته ورسره استاد حبیب الله رفیع صاحب ته او د هغې ټولو شاګردانو ته د پښتو ادب مینانو ته محققینو ته څېړنکارانو ته مبارکي ورکوم چې داسې یو ښه کتاب زمونږ ادبي دنیا سره متعارف شو ستاسو ډېره زیاته مننه